د دې کلمې نوم ده التسمیه. د دې کلمې نوم ده څه شی؟ التسمیه. وای تسمیه ویلې، تسمیه څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دته یو بل نوم وای بسمله. بسمله تسمیه او بسمله. د دې بسم الله بارکه یو څو خبرو ته لږه توجه وکړئ. زمون شریعت کې حکم شوه دی چې د هر قول، د هر عمل، د هر فعل په اول کې بدل څه وي؟ بسم الله وي. مفسر قرطبي لیکلی دی اول جز کې چې ندب الشرع الى ذکر البسمله په اول کل فعل. شریعت ویم دا جایز کړی دی او سنت کړی دی چې بسمله به د هر کار اول کې وي. کلاکله ډوډۍ خوري وي بسم الله، وبس کې بسم الله، والنهر وخلاله بسم الله، جما کې بسم الله، او دس کې بسم الله، سمندر ته سوريږي بسم الله، سورلۍ ته سوريږي بسم الله. شریعت کې سفر کې بسم الله. نو دا اولنې فضیلت ده. حدیث کې راغلی دی اوس بسم الله صحیح نه یاد کوي کنه چې دروازه بندې نو اغلق بابک واذكر اسم الله. دروازه بنده کړه الله نوم پیوي وا وطفئ مصباحک چې دیوه بندې نو واذكر اسم الله بل بندې و بسم الله. وخمر اناءک لوخي باندې د پاسه سر کې دا واذكر اسم الله. واوکي سقاءک د مشکیزي خلب بنده کا واذكر اسم الله. دا ګور څونه خدین دی. بخاری کې حدیث ہے دروازه بندے د الله نوم یاد وپی، بلب لګې بندے د الله نوم، لوخه پټه د الله نوم، مشکیزي خلطړې د الله نوم. دا بخاری روایت ده. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی کله چې یو تن اراده د جماو کې د خپل حلسه او دا دعا وی بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. وای کده دی له الله د دیش په نه ولد لیکلې بچي نو لم يضره الشیطان ابدا. شیطان به ته بالکل ضرر نه رسي. څونه خپل دین دی. حدیث کې راځي عمر ابن ابي سلمہ دی وای ما د الله د نبی سره ډوډۍ خوړله. وای ما ته ویل یا غلام سم الله الک بسم الله وای. دا کې به نشته چې بسم الله علی برکت الله و علی برکت الله ما عظمت برکته. دا روایت ټول کمزوري دي بلکې دام نشته چې بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث کې دا د سم الله تو و بسم الله بس. وکل بیمینک فخلاص خوراک کوا وکل مما یلیک خپل مخه خورا. او رسول الله ویل چې څوک بسم الله وای نو شیطان به غډوړی نشي خوړلې. څومره ناشنا دغه دیب کې. دارنګه حدیث کې راغلی دی کله چې ته باتروم ته نوځې نو کته دغه وخت کې بسم الله اعوذ بالله ویلې نو شیطان بستا عورت نینی. او کنو نو حدیث کې دی یلعب بمقعد احدکم، به عورتونو له شیطان لوبي کوي. بس پیرین شیطان چې ته ما وینینی نو بسم الله ویوا. څومره ناشنا خسته دین دی. او دا بسم الله دا تقریبا د ډیر زین دي. حدیثو کې راغلي دي. منګه خپل تفسیر کې لیکلي دي او دسته کینی بسم الله بوي، گیټ بندے بسم الله بوي، لوخي باندې سر دی بسم الله بوي، ډوډۍ خوري بسم الله بوي،
اول د طعام کې نه بسم الله یې رشو منځ کې به بسم الله اوله او اخره بسم الله دیوه والله په ډوړی ډیری بیت الخلا ته نوځي بسم الله بوي ويم کور ته چنوځي د کور نوځي بسم الله بوي دم کې بسم الله بوي بسم الله تربت ارضنا الالک کې بسم الله بوي ودکیږي بسم الله بوي خکار کې سپېلېږي بسم الله بوي جما وخت به بسم الله وې سوردی باندې سوردیږي بسم الله بوي وخ باندې سوريږي بسم الله بوي مړې قبر کې دی بسم الله بوي جهاد لذي بسم الله بوي جهاد کې تکلیف ته ورسید بسم الله بوي خطونه لیکي بسم الله باب کې لیکي مصیبت نه یریږي بسم الله بوي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شیطانانو پیرانو نزان پټه بسم الله بوي جمعه تنوزي د جمعه نوزي بسم الله والسلام على رسول الله سخ کار ته باندې راغې بسم الله بوي خپد خوښ و بسم الله بوي څونه خسته دین دی خسته زینې خودلې دي دا بسم الله چې دا دغه یو خبره یاد کړئ چې دا مستقله آیات د قران نه دی او کنه دی او د سورته فاتحه جز دی او کنه دی او د هر سورته نه جز دی او کنه دی حاصل د دې دا دی چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د عثمان رضی الله عنه په زمانہ کې چې کوم قران تیار کو نو پاغي کې د سورته براءت نه ما سوا په ټولو سوراتونو کې څه ولیکل بسم الله ولیکل دا دلیل دی په دې چې دا جزء من القرآن دی د سوراتونو نمونه دارنګ د آیاتونو د شمار کلمه د امین دای نه د لیکل دا د حجاج وخت لیکل شوی دی نو کچیرته منګه ویو چې بسم الله د قرآن جزء نه دی نو غیر قرآن به په قرآن کې راشي نو د قرآن کریم یو سل او څوار د سوراتونه دي د یو سل دیار د سوراتونه اول کې بسم الله ده او په ټول قرآن کې یو سل څوار لسکارتین بسم الله راغلي ده سورې نمل کې دوه زیاده سليمان عليه السلام هغه خط کې بسم الله دا د قرآن حصہ ده او دا مستقله آیات ده او هر ځای کې د قرآن کې د لیکل شوی ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی نبی سلام بدانه پیجاند چې دا سورت د بل نه جدا شو حتا ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم چې بسم الله الرحمن الرحیم بنازل شو نو محمد رسول الله به پیجاند چې آو سورت بدل شو او دا خبره چې رسول الله علیه السلام به د سورت انتها او د بل ابتدا دا په بسم الله پیجاندله دا دلیل د دې دی چې دا جز د قران نه دی او دا قول د عبد الله بن مبارک دی او شیخ الاسلام په القواعد النورانیه کې وای دا اعدل الاقوال دی اعدل الاقوال دی ډیر حق ته نږدې قول دی به دې کې دا چې دا بسم الله باندې بجهر کولې شي او کنه به شي کولې نو علامه شوکانی لیکلی دی وای دې مسله کې اختلاف دی لکه څنګه چې دې کې اختلاف دی چې دا جز د فاتحه دیو کنه دی نو وای دغه شان دې کې اختلاف دی چې دا به جهرن ویلې کیږي او کدا به خفیتن ویلې کیږي خو هغه وای خدا ده چې کوم منځونو کې جهري نو هغه کې د جهرن ویلې شي او چې کوم منځونه خفیه نو هغه کې د څه ویلې شي خفیه دی ویلې شي او کوم علما چې وایي چې دا جز د هر صورت نه دی نو هغه وایي جهر په دې باندې لازم دی خو ابن کثیر وایي چې د ډیرو صحابه او د ډیرو تابعین او د ډیرو ائمه سلفن او خلفن دا غینه نقلم ثابت دی او دا غینه څه شیم ثابت دی جهرم ثابت دی
نو که چا په هر یو باندې راتګ وکړو لکه خلفای اربعه عبد الله بن مغفل امام ابو حنیفه ثوری احمد بن حنبل او نور هغه په دې چې دی باندې بجهر نه کې ولی بل طرف ته ډیر صحابه ابو هريره ابن عمر ابن عباس معاویه علی ابن عمر دارنګي د خلفای اربعونم سعید ابن المسیب عطاء طاووس مجاهد سالم محمد ابن کعب قرظی دا ټول وی چې جهر به وي او زما خپل نظر دی کې دا دی او ان شاء الله دا تطبیق بین القولین دی چې دواړه طرف ته حدیث شته دی چې رسول الله بکله جهر کو بسم الله باندې او کله به په الحمد شروع کولا نو همدا غوړه ده چې کله په جهر وشي او کله اخفا وشي چې په دواړه قسمه حدیث باندې څه وشي عمل وشي او په دې باندې د ټول امت اجماع ده چې کچا په جهر وکړي یا چا اخفا وکړه نو مونږ هیڅ نقصان نه رسیږي او هر چې قول د امام مالک صاحب دی چې هغه وی بسم الله باندې وي او د امام مالک صاحب قول په اعتبار د دلیل څخه کمزور دی او احتراما وتعظیما واجلالا لمالک د امام مالک احترام او عزت او قدر په خپل ځای ډیر دی لیکن خبره کمزور ده دا بسم الله چې دا د دې بسم الله تاریخی منظر نو خبره ده کې دا ده چې بسم الله د دې امت خصوصیت نه ده بلکې مخکینو انبیاوم بسم الله ویل ده او هغه کې مو قرآن را واړوي تاسو سورته هود ګورئ زر را واړوي نوح علیہ السلام بسم الله ویل ده سوره هود آیات 140 وګورئ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم نوح علیہ السلام وی کشته کی سوار شي سید الله نوم وی بسم الله اجراؤها وارساؤها روانه بهم الله ودري بهم الله وردل تشعر راغلی دا بسم الله راغلی دا سوره نمل وګورئ سوره نمل کې دی سليمان علیہ السلام خط لګلې ده سليمان علیہ السلام خط لګلې ده قصه د څه شوی و مولا چرګک نو د مرغان وازری واغستا سليمان علیہ السلام و مالی الا ارل هدهدا ام کان من الغائبین سدی مالا چې مولا چرګک نینما او کده غایب دیم دلیل داله چې طالبان وازری باندې ښا نو کوم طالب نه به بچکه نو سليمان ویلو عذبنه عذابا شديدا کدا مولا چرګک نو زبول صح عذاب ورکم بڼي بتیو با سمو میغان د پیور پریدم چې دا شی وچی چې یخي کیخه چې به بیٹه من راځي اولاد بهنه یا به پتیرا چاړ باندې حلال کما او یو اجازه مولا چرګک تشتا او لیاتی انی بسلطان مبین یا بدلیل راوړي طالب سره نو دلیل نور کی کال کې درې ځل مور مړه کی ابي مړه دا نه مړه دا ننا مبین د څه دلیل به چې هغه بد انوار په شان ښکاري فمکث غیر بعید نثار شوه او ټیم پکې نو دغه دی را ورسېدو فقال ویل احط بما لم تحط به
یا سلیمان ز عالم شوی ما پاغه څه چې ته پنی عالم. دلته غبرېلی لیکلی دی وای ګوره سلیمان ته وای چې ته عالم الغیب نه. نو سلیمان خو نبی دی او نبی خو عالم الغیبی. نو آلتا وی وہ سب سے بڑا وابڑا ہے دا ډیر لوی وابی خو دا خبره کوي نبی ته چې عالم الغیب نه. مولا چرګه کوم سم د وابی بچي دی وی وہ سب سے بڑا وابڑا ہے. وللکنا وقت دک وجئتک من سبع بنبأ یقین. خار سبانمی یو یقینی خبر راوړې دیم. برکتا سم نا وخت راځي نه به یقین براوړی کنه به د سینه چې لو عذبنه کی شي. خبر څه دی چې دا د سوار خطای. انی وجدت امراتن تملکهم. ما خار سبا کی خزلی دل د بلقیس چې د ملک حکومت کوم. خزه مشره شوی د مرغۍ څونه خپه ده. نن چې زمنګ ملک خزه مشرانی کیږي مولانه مخې ته غړیږي. و اوتیت من کل شیء. د دنیا ضروری چیزونه موږ سدیم. دالا څکه ولا هار شنا دویم ډیر لوی تخیدم. او به سليمان عليه السلام ته تقریر شروع کړي ولید الله بندگی نه کوي. رست آیات کې سليمان عليه السلام ولا خط ورک. دا خط وس دا به خزل ورک. تاریخ لیکي چې خط راول غرمه ټیم مودوا وې کته دروازې ټوله بند کړې وي. مرغۍ لارې څوک بندي چې دا څه وخت یو کړکۍ کولاوه سیده په دې ورغه رسای ولا خد د زړه په دې سر کې خدا دا غټایټ چې ودی شیدا به چپلار را پاتې. انتظار بعض اثارو کې دی وای دا وزر علم دی ته چې به په ورواته چې پاتې بلاګی تر اوسه پورې دی. خزي چوکتل خط پروت چې وکتل دروازې بندې دي. چې وکتل دا ځوان مولا چرګه کو حدود التناس دی. د غیر الله بندگی کیږي سم خپه دی. د خزي حکومت دی سم خپه دی. منګه هغه خوار هغه ټپ ټپ چی کنه دا غینم درې کم شپک سو حدودان جوړیږي. ومنګه دا سوچ ناراضي او الله د دې حدود په وجبانی ټول خاري ثبات اسلام نصیب کو. خزه سم دسی پارلیمنت راو غوخته اسمبلی راو غوخته. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. دی خزه ویلی وی غټانو یو د عزتمن خطر غله د مالا. عزتمن خو زکه د مرغرا وړه دی او د عزتمن ذات نومې په کلی کله د خط کې څه دی. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. دا ګوره بسم الله دا لیکل شوی دا بسم الله الرحمن الرحیم. بس دا دلیل دی په دې باندې چې بسم الله د دې امت خاصه ده. لکه څنګه چې اعوذ بالله د دې امت خاصه نه و نو بسم الله هم خاصه نه ده. نور انبیاء هم ویل دي. امام بغوی د شعبی رحمه الله نه نقل کوي. چانه نقل کوي؟ شعبینا امام شعبینا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول کې چې به بسم الله لیکل نو د څه به لیک به اسمک اللهم یا به لیک به اسمه تعالی. قریشو چې صلح کوله بسم الله الرحمن الرحیم نه لیک بلکې ویلیو به اسمک اللهم. وای کله چې د سورته هود د آیات نازل شو بسم الله مجریها نو به نبی علیہ السلام بسم الله لیکل. کله چې آیات د بنی اسرائیل یو سلس نازل شو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن
نو به لیک بسم الله الرحمن. کله چې آیات د سوره نمل نازل شو وانه بسم الله الرحمن الرحیم، به رسول الله پورا بسم الله الرحمن الرحیم لیکو. دا روایت ابن سعد امرا وړه ده، مصنف د عبدالرزاق کیم ده، امام ابو داود امرا وړه ده. د دې تفصیل نه دا معلومه شو چې بسم الله الرحمن الرحیم خصوصیت د دې امت نه ده. علامہ الوسی د ابوبکر تنوسی نه نقل کړی دی چې اجماع د علماو په دې باندې دا چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا افتتاح کل کتاب سماوی نه، هر آسمانی کتاب په اول کې بسم الله وا. سیوتیم لیکلی دی وی بسم الله الرحمن الرحیم فاتحة کل کتاب، دا د هر کتاب سوره فاتحه کې دا به لیکلی وخا. بسم الله بسلی کې پورا به لیکي کنه. بعض خلق لا وسم دا جهالت نه دی وتلی، د قریشو جهالت غیبت څه ویلي بسمک اللهم یا بسمه تعالی. نو وسم خلق هغه د مشرکین بسم الله علی کی بسمه تعالی، هغه ته مشرک خونه د الله بندا، دا خو د مشرکین بسم الله وا. خاتونو کی بسمه تعالی یا بسمک اللهم لیکل دا شریعت خلاف دی. علماء وی دغشان کتابت بسم الله په اباجاد سره، ابو جدو کې دا وسوا او شپګت یا چلی کی 786 لکه دا د دې سیسینو بسم الله دا نه دا بنه کوي شریعت کې نه دراغلی، نو چې نه دراغلی نو نه به کې. نو که وسوا شپګت یا لیکي او کاته سوا واو یا لیکي او 1500 دیار دستی کې دا ټول بدعت دی، دا بنه کې. بسم تعالی بم نه لیکي، بسمک اللهم بم نه لیکي، بلکې سب لیکي بسم الله الرحمن الرحیم. باځي وی ګوره حدیبیه کې نبی علیہ السلام بسم تعالی لیکلو، نه لیکلې نه و په لیکل شوی او مجبوری و. الته د رسول الله نومم کټ کړو، نو ته به سبا وې رسول الله نه وې. دی بسم الله کې ډېرې فائدې دي. اولنۍ وحی چې شروع شوه د دام په بسم الله ده. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق. رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. تورات کی پنځم باب کې لیکلیو چې د محمد رسول الله صفت بدای چې خلکو ته تعلیم شروع کینو دی به وای چې بسم الله الرحمن الرحیم. دا بسم الله الرحمن الرحیم د ډېر اسرار دي، ډېر فواید دي. کله چې دې کې تدبر وکړو نو الله بر ذهن و تر اخلاص کی. بیتی بسم الله کې دا الله رب العالمین درې صفاتونه یو ځای شوي دي. ناشنا راز پکې دی. یو پکې صفت د تسمیه دی، دویم پکې صفت د رحمانیت دی، او دریم پکې صفت د څه دی؟ د رحیمیت دی. دا درې صفاتونه دي کې. قرآن کې درې قسمه خلق دي. یو اصحاب القلوب اللینه وابدان العابدان. هغه خلق دي چې زړونه نرم دي او بدنونه عبادت کوي، هغه په الله سپوش. دویم هغه خلق دي چې هغه متوسط دي الرحمن. دریم هغه دي چې هغه نادي نو هغه پر رحیم سا. چا دام ویلی دی کې چې دې کې یو د الله اسم ذاتی دی
الله دویم هغه صفت دی چې لا یسمى به غیر الله، غیر الله لبدانوم نک دی چې هغه رحمان دی. شرجامی کې ویلي کنه ندمان او ندمانتون کې چرایشي وای رحمان او رحمانتون بنوي، ذکر رحمان هغه دی چې لا یسمى به غیر الله، غیر الله لبدانوم نک دی. خلق رال وای رحمان بابا ویلی دی، رحمان بابا مویا وای عبدالرحمن بابا ویلی دی. چا ویلی دی؟ عبدالرحمن بابا. نو بازی وای چې هغه په خپل ویلی دی زرحمان چې غشه ولم خطا نشي، نو خو بدی کړی چې ویلی دی کنه. مالک الملک رحمان شاهنشاه والله د نمونه به غیر الله لنشي خودله. او رحمان مویا که رحمان وې نو رحمانتون دی او مرغی نوم دی. رحمان بابا ویلی یعنی مرغی بابا ویلی دی، نمت مرغی جوړا او مت بل جوړا وای عبدالرحمن بابا ویلی دی.